د وبا کال پرستو او ویروس په بدلېدو دی. په نړۍ کې نوې بڼې راڅرګندېږي، جوړښت او د خپرېدو چلند یې بدلېږي. کوم ډول چې په بریتانیا کې خپرېږي ډېر مهم بدلون پکښې راغلی چې N501 وای ورته وایي. د ویروس د سر په ستونو کې بدلون راغلی. دغه اغزیو ته ورته ستنې داسې دي لکه کیلي چې کلپ په خلاصېږي. د همدې لارې حجرو ته ننوځي. دا ډول بدلون د ستنې جوړښت لا ښه کړی، ځکه خو خلک ډېر په اخته کېدلی سي. په جنوبي افریقا او برازیل کې بیا د ویروس بڼې په بل ډول بدلې سوي چې د اندېښنې وړ دي. دې بدلون ته E484K وایي چې ستنه یې بېل ډول بدله سوې. هغه انټي باډي چې د کوویډ په پخوانۍ بڼه کې په بدن کې جوړې سوې وي دا نوې بڼه یې نسي پېژندلی، ځکه نو د ویروس مخه نسي نیولی. د دې معنا دا ده چې که وړاندې مو معافیت ترلاسه کړی وي د نوې بڼې په وړاندې نور اغیز نه لري. د ویروس په بڼه کې بدلون واکسین ته خورا مهم دی، ځکه واکسین د انټي باډي تولید هڅوي. موډرنا وایي د هغوی واکسین د جنوبي افریقا د بڼې په وړاندې ډېر اغیزمن نه دی، خو په بریتانیا کې چې د ویروس کومه بڼه ده د هغه په وړاندې سم کار کړی دی. موډرنا، فایزر او استرازینیکا کولی سي په واکسین کې داسې بدلون راولي چې د ویروس نوې بڼې په نښه کړي، خو نور بیا هڅه کوي د ویروس نورې برخې هم وڅېړي. غواړو د نوي نسل واکسینونو ته وده ورکړو چې همدا بدلون وپوښلی شي. له سره یې ډیزاین کړو او باید ډیره ګرانه نه وي او موږ باید داسې واکسین ولرو چې د ویروس نورې برخې هم په نښه کړي، ځکه اوس وینو چې د ستنو پروتین یې بدلیږي او دا د ویروس هغه برخه ده چې ځان عیاروي. ښه نو په ویروس کې به نور څومره بدلون راځي؟ په امریکا کې ساینسپوهانو د ویروس پر هره ممکنه بدلون څېړنې کړي. نږدې 4,000 ډولونو ته رسیږي. غواړي پوه سي په دغو بڼو کې به یې کوم یو ډېر خطرناکه وي. که موږ هر ډول بدلون ته پام وکړو او بیا طبیعت کې چې څه بدل شي نو موږ به راغونډ شویو معلوماتو ته ګورو چې دغه ډول بدلون معافیت څه ډول اغیزمنوي. په دې ډول به داسې نه وي چې تر ویروسه یو ګام شاته یو. موږ د ویروس د بدلېدو مخه نسو نیولی، خو زموږ چلند پر دې بدلون اغیز لري چې څومره ژر ترسره کیږي. موږ باید د ویروس خپرېدو کچه راکښته کړو، ځکه څومره چې ویروس په خلکو کې لږ خپرېږي هغومره یې د بدلېدو امکان هم کم وي. دا داسې دی لکه تاسو چې د لیډو دانه رغړوئ، څومره چې لږ نوبت در رسیږي هغومره د دې امکان کم وي چې شپږمه شمېره درته راووځي. د ویروس د نوې بڼې په اړه لا هم په بیړني ډول څېړنې کیږي. غواړي دا ومومي چې په بریتانیا کې پیژندل سوې بڼه یې آیا ډېره مرګونې ده، خو ټوله نړۍ باید د دې په څارلو کې ګډه مرسته وکړي چې وکولی سي تر ژر بدلېدونکي وبا ګامونه راوړاندې کړي.